لبيك اللهم لبيك لبيك لا. د طواف د نیت وروسته د طواف د شروع کولو طریقه 258 پوښتنه. د طواف د نیت کولو وروسته به پر څرنګه طریقه طواف شروع کوي؟ ځواب: د طواف د نیت وروسته به پر خپل راسته طرف روان شي. هر کله چې حجر اسود ته برابر شي مخامخ به ودرېږي او داسې به ووایي: بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ځینې فقهای کرام فرمایي چې د الله اکبر د ویلو په وخت کې به لاسونه تر اوږو پورې پورته کړي او ځینې فقهای کرام فرمایي چې لاسونه به تر غوږونو پورې پورته کړي. او علامه رافعی رحمه الله تعالی د دغه دواړو قولونو داسې تطبیق کړی دی چې لاسونه به په داسې طریقه سره پورته کړي چې د لاسونو د ګوتو سرونه تر غوږو پورې ورسیږي او د لاسونو لاندې حصه د اوږو سره برابر شي او د لاسونو ورغوي به حجر اسود ته مخامخ کړي او تر دغه وروسته به حجر اسود مچ کړي یا به یې مسح کړي او یا به اشاره ورته وکړي.